السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، هر کلاس لیکچر نمبر 36 دا شپږ درشم لیکچر دی د باش سکرپټینګ سره شپږم لیکچر دی چې په دغه لیکچر کې موږ تاسو فاردر زو کوم چې پاتې دی په باش سکرپټینګ کې هغه به کور کوو. نن ټاپک ملګرو زموږ چې دی هغه فنکشن ان باش سکرپټینګ دی. فنکشن چې دا موږ سره ملګرو چې دی په دې باندې باندې خبرې کوو. همدا شان چې دا موږ سره د باش سکرپټینګ لیکچر ورو نږدې کیږي. یو څو لور لیکچر هم لرو په باش سکرپټینګ کې، دوا یا درې. ان ورسته موږ یو څو پروژې کوو باش سکرپټینګ ته د فایټ کې سرور سایت پاتې دی هغه موږ کور کوو. موږ تاسو به د لینکس هغه څورته یې سټرکچر جوړوي. راځو ملګرو فنکشن باندې خبرې کوو. فنکشن چې دی از ا بلاک اف کوډ از لمه مختلف تعریفونه لیکلي ملګرو. زه تاسو پښتو کوم. فنکشن چې دی ملګرو دا بلاک اف کوډ دی چې یو خاصه وظیفه تر سره کوي. کله چې موږ دا فنکشن کال کوو، فنکشن کې موږ کوډ لیکو، هغه فنکشن به یو خاصه وظیفه، مثال زه یو داسې فنکشن لیکم چې هغه به یوازې یوزران جوړوي زموږ لپاره. په فنکشن کې تاسو کولی شئ ویریبل استفاده کوئ، همداشان لوف استفاده کوئ، مختلف ډوله کمانډز تاسو کولی شئ په فنکشن کې استفاده وکړئ چې موږ به انشاءالله روانو پروژو کې ډېر فکاروو. دلته لیکل دی function is a name block of code that perform a specific task. یا function is a block of code which perform some task when run when it is called. ملګرو کله چې موږ فنکشن کې یو کوډ ولیکو دا به هغه وخت کار تر سره کوي، هغه په یو خاصه وظیفه تر سره کله چې موږ دا کال کوو. فنکشن کالینګ وایي. فنکشن ولې استفاده کوو، ولې مهم ده ملګرو؟ دلته کسې فنکشن help us or you avoid repeating code. تاسو کولی شئ بار د کوډ د معنی ویل کې making stuff easier. تاسو خپل د سکرپټ چې دی دا ایزیار کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. تاسو خپل کوډ چې دی یا د سکرپټ هغه منیج کولی شئ او تاسو کولی شئ مینټین کړئ، ایزي مینټیننس سره کوئ ډیباګ خپل سکرپټ کې ستونزې ډېر په اسانۍ سره چې په کوم فنکشن کې موږ سره ستونزه ده. ګورئ ملګرو وداوټ سکرپټ فنکشن چې موږ یو څه لیکو موږ به سمپلی لیکو. زه مثال راځم سکرپټ ما راواخیستلو ایکو چیکینګ د سپیس بیا ډي ما یو څو وارې دغه بار تکراري ما ولیکل. د دې لپاره چې تاسو دغه ټول کمانډ ریپیټ کړو نه دی، یوازې یو فنکشن جوړ کړئ بلاک اف کوډ، هغه کې څه ولیکئ چیک د سپیس د سپیس ولیکئ. دغه کوم یو موږ سره چې غم لیکلی دی هغه راواخلئ او دلته چې وکړئ کمانډ ورته وشئ. تاسو خالي فنکشن کل کوئ تاسو سره به بار کېږي. دلته موږ هغه خبره لیکه ده شارټ، تاسو کوډ به شارټ لنډ وي او ایزیر ټو اپډیټ لایکلی ټو کنټین مسټیکس او ستونزې او مشکلات به یې کې ډېر کم وي. اوس راځو ملګرو سټرکچر سینټکس باندې خبرې کوو چې سینټکس څه ډول ده. موږ سره ملګرو دوه ډوله فنکشن موږ ډیفاین کولی شو په باش سکرپټینګ کې چې یو یې میتھډ 1 ریکمنډډ دی چې موږ به ډیری د دغې په سټرکچر څخه استفاده کوو د دغې لیکچر په جریان کې. فنکشن نیم په ولیکئ، هغه نه وروسته تاسو پرانتیسس او دغه غټې بریکټې تاسو دا خلاص کړئ او کمانډز تاسو چې هر څه غواړئ دلته ویریبلز اچوئ، کمانډز اچوئ، هغه کولی شئ. او میتھډ 2 چې د فنکشن کې ورډ به استفاده کوئ، فنکشن نیم به لیکئ او دلته به تاسو کمانډ ورته لیکئ. دلته موږ لیکلی د فرسټ سټایل مور کمن ان ماډرن باش سکرپټینګ. موږ سره دا چې دی ډېر هغه دی څه ورته وایي ریکمنډډ دی. سي دغه سټرکچر دی ملګرو چې زه راشم موږ به راشو. زه به خپل سیسټم ما سره دلته دی نو موږ به راشو چې څه ډول موږ یو فنکشن کولی شو هغه رن کو موږ ولیکو په باش سکرپټینګ کې او موږ به فردر مخته ځو. 1 2 3 ملګرو ډېر ایزي ټرافیک دی که تاسو لږ د پروګرامینګ سره هم بلدتیا وایئ. ملګرو ما مخکې ویلي دي تاسو چې غواړئ پروګرامینګ کې ځانونه ورسوئ، یوازې هر چې ته ځئ د پروګرامینګ خالي یو ژبه یو لاجیکي خالي زده کوئ. نورو چې ملګرو که تاسو د پروګرامینګ یوه ژبه زده کوئ، یوازې یو ژبه هغه سی دا او سی پلس پلس دا جوا پایتان نورو ټولو ژبو کې تاسو کار کولی شئ. د ټولو ژبو خالي سینټکس فرق جو سټرکچر هغه جوړښت یې تغیر خوري، نور هېڅ هم نشته دی. ګورئ ملګرو که تاسو سی پلس پلس ویلي هغه د موږ سره لو فنکشن شته دی، موږ سره باش سکرپټینګ هلې دلته سینټکس بدل دی. سي نو زه به راشم وګورم موږ سره دغه موږ سره شپږم لیکچر ده نو موږ پنځم لیکچر باندې خبرې کړې نو 5 لیکچر. زه به راشم اوس به موږ وایو چې وی آی 6 ډیش لیکچر ډیش موږ دلته راشو شیبانګ لاین به اډ کوه هیش ایکسکلیمیشن مارک بین. ملګرو زه لږ تیز کار کوم چې موږ سره دغه ویډیو چې
کار شي دا کارونه شي سټرکچر ملګرو موږ سره دا ډول دی د فنکشن تاسو په چی وکړئ لومړی موږ سره به تاسو فنکشن ته یو نیم ورکړئ صحیح فنکشن ته به یو نیم چې مثال ټیسټ الیف وات ایور یو وانټ صحیح دا یوزر کریشنز ورته چې یوزر کریشن صحیح تاسو چې هر څه غواړئ زبر د ورته ورکوم چې ټیسټ ما ورته نوم ورکړم چې ټیسټ ډبل پرنتیسس به خلاص کړئ دا بریکټس پر راشئ دلته به تاسو دا بیرته باندې کړئ صحیح دې په منځ کې به بلاک اف کوډ تاسو لیکئ هر څه چې غواړئ اوس تاسو دلته کولی شئ زه خالي سمپل یو میسج کوم چې دا فنکشن د چی کوي موږ ته یو ویلکم میسج ورسو کوي زه ورته وایم چې مثال هیلو and welcome to Bash scripting complete course صحیح ملګرو دا موږ سره یو میسج به ډسپلی کوي نو ملګرو دا چې تاسو کله کوي نو تاسو یوازې خالي چشته ضرورت لرئ اوس ملګرو که تاسو یو مثال درکوم ستونزه موږ سره ایجادېږي چې کله موږ زه به راشم دا به کمنټ کوم زه به دلته راشم او دا به کمنټ کوم ملټي لاین کمنټ موږ سره دا ډول دی که نه دا سره شئ ملګرو دلته کسی تاسو چې راشئ ایکو مثال چا درته ویل چې ما سره دا میسج چې دی هیلو ویلکم بر سکرپټینګ دا لس وارې ماته پرې که تاسو به راځئ لس وارې به دا ورته لیکئ چې هیلو مثال زه به لنډ ولیکم ایکو هیلو تاسو بار بار یو کوډ دی ریپیټ کولو هغه مخنیوی کوئ نو دلته راشئ هیلو نو څومره موږ سره موخ کېږي تاسو یوازې فنکشن کې دغه یو سنټینس ولیکئ او راشئ موږ اوس دغه چې کوو موږ سره دا 15 وارې رن کېږي څنګه کېږي 15 وارې به موږ سره رن کېږي ګورئ ملګرو موږ سره خو هغه موږ مینولي لیکلي زه غواړم چې یو فنکشن کې دا استفاده کوم د دې لپاره تاسو راشئ سمپلي دا ټول څنګه کوئ لرې کړئ صحیح نو دن چې لرې کړل دلته راشئ موږ به ورته اوس چې وکړو سمپلي دلته راشو اوس یوازې ملګرو تاسو خالي فنکشن کل کوئ صحیح ده څو وارې چې فنکشن کل کوله دلته راشئ خالي تاسو نیم لیکئ د فنکشن نیم لیکئ دې ته فنکشن کالینګ ویل کېږي دا یو خاصه وظیفه در سره کوي خاصه وظیفه یې دغه ده چې موږ سره په دغه میسج ډسپلی کوي موږ مخکې را روانې پروجیکټ کې زیات کارونه دا در سره کوي یو تاسو موږ بیسیک اوسیاسو دی باندې تاسو کار کوم هر اوس تاسو فنکشن کال کوي د فنکشن کالینګ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي دلته که موږ هاش اچو this is from دلته به ولیکو کالینګ صحیح ده کالینګ که غواړه چې دغه چې کوي رن کوي نو زه کسی ملګرو که دلته راشم زه دا اوس رن کوم موږ سره به کار نه کوي ولې ځکه چې موږ دا فنکشن کال کړی نه ده هلته به لاندې تاسو کال کوئ چې کله کال کړلو مثال ټیسټ چې ما کال کړلو موږ سره به دا فنکشن رن کېږي دا به څو وارې رن شي موږ سره به یو وارې هیلو اینډ ویلکم ټو کمپلیټ بیش سکرپټینګ کمپلیټ کورس نو موږ سره ولې یو وارې رن شو ځکه موږ یو وارې چې کړی دی کال کړی دی ټیسټ دوه وارې ټیسټ تاسو خالي فنکشن کال کوئ هغه بار بار کوډ مخنیوی کوي تاسو چې بار بار دا کوډ لیکئ یو وارې ولیکئ یوازې فنکشن کال کوئ نو هغه به تاسو سره هغه ټیم کې ایزي میټیننس کې اوس که غواړئ خالي دا میسج کې تغیرات راولئ نو دلته به تاسو چې هر څه کوئ هغه به کل کېږي ول سټرکچر چې دی ملګرو موږ سره د فنکشن دا ډول دی چې تاسو په فنکشن کې ورډ ولیکئ صحیح ده فنکشن کې ورډ به ولیکئ تاسو به ورته ولیکئ چې ټیسټ 1 او ډبل پرنتیسس به واچوئ او داسې راکوي شه دا ډول موږ سره سټرکچر دی صحیح نو دلته به تاسو ورته ولیکئ چې شه ایکو hello and welcome او $sign $1 دا به موږ سره یو ارګیومنټ هم اخلي دې باندې خبرې کوو ودا کوم چې ټیسټ 1 او علي fine let's run نو زبرته هم بس کې نو hello and welcome علي موږ سره هم څنګه شولو دا رن شو صحیح نو دا موږ سره بل سټرکچر ده نو دې باندې غما کوي چې ملګرو موږ دلته دا چیک کړلو اپاس ماته ذکر نشو چې هغه ما کالینګ ختم کړو موږ سره ما یو ارګیومنټ فرته پاس ارګیومنټ باندې اوس خبرې کوو علیم تاسو سینټیکس کاینو که تاسو سمپلی خالي رن کوي ټیسټ اوکے تاسو سره به هم اوس کار کوي نو ما خالي درته ویلو چې څه ډول کولای شئ د فنکشن په کوم hello and welcome to best scripting مالکه چې بل فنکشن کال کړلو टेस्ट 1 به کال کوي سي تاسو ټیسټ 1 ورته کال کوي تاسو ربا ټیسټ 1 څنګه کیږي رن کیږي
دا موږ سره ګوره ملګرو دویم فنکشن ملګرو چې موږ سره دا ریکمنډډ طریقه نه ده موږ باید کوم سټرکچر څخه استفاده کوو پاس چې موږ لیکلی ده سو دس اوکې بل موږ سره چې دي ملګرو بل موږ سره چې دي دا موږ سره د فنکشن سینټیکس وو ویلکم او this is function calling see the ملګرو the function is defined first and then called by its name function لومړنۍ موږ ډیفاین کوو کار پرته خایو سي دا د function definition ویل کیږي چې تاسو کار تاسو کوي نه ورسره بیا دا کال کیږي د خپل نه به راواله کال به کې بیا تاسو کار تاسو کوي بل موږ سره ملګرو چې دا فنکشن کان ایگزیکیوټ کمانډ تاسو کولای شئ موږ چې ملګرو تاسو کمانډ هم څنګه کولای شئ ایگزیکیوټ کولای شئ تر راشو زبر د غیلک چرته لاړ شم دلته راشئ همدغه فنکشن ته بلار شو سي دلته به موږ سره یو دا میسج پرینټ کپی او تاسو کولای شئ په دې کې کمانډ هم استفاده کړئ اکو التوري کای current user is د څوک چې دا هغه چې دا رن کوي د سکرپټ دا یوزر موږ سره څوک دا دا هو ام آی ولیکئ د کمانډ باندې هو پیګه بل موږ سره رن کوي دا موږ سره یو سمپل لاین پرینټ کی اکو طریقه چې دا current date is د تراشای ورته ډیټ ولیکئ عادت اکو تاسو یو څه پسلا واخلای وته ولیکئ مثال اکو تاسو کمانډ رن کولای شئ دا بلاک اف کوډ د current working directory is the simple نو تاسو اوس چې وکئ دا رن کوي چې رن کوي تاسو به چې لیکئ نیم باش نیم ولې ځکه چې موږ سره سنځه دا چې موږ دا فنکشن کال کړی نه صحیح ده د فنکشن به وال ډیفاین کړل چې موږ ته چیک وا دا میسج دا د دې فنکشن کار د موږ سره یوزر دی هي او ډیټ دی هي او کرنٹ ورکینګ ډایرکټری موږ ورته منشن کړی نه ده تاسو به کوم کمانډ لیکئ pwd है अलदर्श फंक्शन यवाज काल के काल मुकड़ला तासर बहुज दा शेकेवी दल दवाई जो हेला इन वेलकम टू बेस्क्रिप्टिंग कंप्लीट कोर्स द दी फंक्शन द मुगता हेले द करंट यूजर इज Zainullah द करंट डेट इज द मसरा डेट और द करंट वर्किंग डेट इज चुकूं के कार का मसरा यदि फंक्शन कार छु यो खास वजीफा तर सर करी कलश तासु दागा काल दी वजीफा दा खबल रजो अमल करो मुंगसरा छी दिया बल موږ سره چې دی فنکشن کنه ایگزیکیوټ کمانډ دی باندې خبره پکړلې بل موږ سره چې دا پاسینګ ارګومنت او فنکشن ته ارګومنت څنګه پاس کولای شو لکه ملګرو دلته موږ یو مثال اهیزه دی فنکشن کان ریسیو ویلیو کال ارګومنت فنکشن ته تاسو خپل ویلیو هم ورکولای شئ صحیح ده لکه مثال گریټ موږ سره اکو ویلکم یو ارګومنت پالی صحیح دی باندې اوس کار کوو زبر شام ګوره ورته زبدا پرې هڅه کوم کمنټ لیکم کمنټ ملټی لاین کمنټ موږ سره ډېر په درخله کېږي ملګرو موږ چې دی هر څه په سټیپ بای سټیپ وکړو اوس راځو زه به یو فنکشن جوړ کوم زه ورته لیکم چې گریډ سي دا گریډ چال ته موږ څنګه ډول هڅه تاسو هر څه نیم چې ورته ټاکئ نو پرابلم دلته راشئ دلته دا ورته کلوز کړئ دی فنکشن ته زوایم چې دی فنکشن وظیفه ده چې اکو موږ سره دا ارګومنت اهلی ویل چې کله دا موږ کل کو په غوا کې به تاسو ارګومنت پیری ورته پس کوی زه ورته لیکم چې ویلکم سي ویلکم دلته به ډالر ساين واچوي یو چې کله یو یوزر راځي دا فنکشن کال کا بیا نو دغه ته یو ارګومنت یو ویلیو به ورکوي لکه مثال ما ورته ورکلو زه کله کل کوم د بدلته راشم زبدا څنګه کام کار وکړ چرته په دې ځای کې زبتن چې گریټ سي دته اوس یو ارګومنت بدلته ورکړي ویلکم چې شه زورتان چې ویلکم Zainullah البته چې Zainullah نو موږ سره به دا میسج پرینټ شي کله چې ما یو ارګومنت په تاسو کو دا ارګومنت بدلته شي دې ځای کې به ورځي موږ ته په پرینټ شي سي تراشو سیو ان ران او په هایمل ورو موږ سره کلیئر نو موږ سره یو څه ایرر ده بابا شو ایرر با ډیبګ کو چې څه ته ایرر گریټ
نفویګم چې موږ سره ایرر ولې راکړي پاس کمنټ کې خو موږ ایرر نه لرو پاس shebang line موږ چې کله دلته به راشو ګریډ فنکشن موږ هیڅ ده او دلته راشو دا به ورته بند کړو اینا ورسته موږ ګریډ فنکشن لاین الله زه به راشم دلته دا به زه به ډبل کوټ کې ورته واچم بیا څه وایي save line here document outline 2 deadline by 85 یا اسملګرو موږ سره چې دا هغه چې سوزا په دیغه کې د سیرا د کمنټس کې کمنټ نو دلته موږ سره به دا ختم پرې کمنټ په موږ ورته ختم کو نو دلته راشو دا به هم ختم کو نو فیګم چې دا ولې سوزا راکې خدا مو ته ختم کړو دا فنکشن موږ سره خاصه هم نه کړ کی نه رن کیږي ځکه چې موږ چې کار وکړو نو دا برا شو اوس به رن کوشي صفای یاس ویلکم زینالله سیدا ملګرو موږ سره زینالله ویلکم ویل ځکه چې موږ دلته دا فنکشن کال کول ته موږ ورته چې یو ارګومنت پاس کړل ارګومنت لاړل اف دی ځای کې یو ارګومنت تاسو ملټیپل ارګومنت پاس کولای شئ دلته راشئ او هلو ان ویلکم زینالله دلته راشئ دلته ولي کوي چې echo adalta rashay h s ठीक है दलता डॉलर साइन वाला डॉलर साइन to va the function to the var argument दलता rashay यो बल argument हम वर्ता kai misalan वर्तोली kai je ct is the 3 see द्रे argument पता सुना वार्ड कला उस function कल कवाई तासो को सो argument पास कवाई Zainullah और बे बार आशय मुंग वेम आर्गुमेंट वर्त करे दे छे एज जबरतन छे मिसाल 22 सही और बे आशय तसो वर्त छे के सिटी वर्त लिखम छे हाउस सी मलगरो सुनजनष्ट दाय कतासो वर्त चिव काय दा बना हलाम सुनजनष्ट दाय तासो सी दतराशय दा हम क्लियर के तासो स्ट्रिंग की बना हलाम सुनजनष्ट दा सिफ कवाम was pamunta daga chibunki welcome Zainullah age is 20 ZDS house no dalta manga dita soile ki dita wale ki argument sira da bata suna value ahli value z da par ne ki ko salat vayam ki da dariyam ki da no da mung sara argument di sira mal karo da mung sara gore mal karo mung ye argument hi se da taso great ali ग्रेट अहमद तस हर सवार तक पास कबे आगा भाई ये आर्गुमेंट पे तसुना लिया और कथा सो मल्टीपल टाइम चकल तसो रन कबे कदल तरा शाम मिसाल तसो कबरे शायद मालक क्लियर न करला तसो उस कबले शूज बिया काल काय उस बाब मुंता दजन ची छेव का एको पता मुंता ये लाइन प्रिंट का और अलते यो मैसेज हम वर्ता प्रिंट कवला शे एको तो वाली काय ची छे Zainullah record see da Zainullah record solo ina vrasal tara shamung to develi ki chi misal tasu yav na farchi warta leke misal zahin record tara shay us baat tasu ji great function call kai this ta was tasu har sam misal zabartani kam chi chay zahin aur age 18 aw pung kabal sira kabal wala yatta tasu sra shay mungta basafai da function Gure Malgaro Zainullah record is welcome Zainullah age is 20 age host city Zahin record welcome Zahin age tasu chikala function kal kawai tasu har chawarta pas wala sha sei balamangara zu multiple argument mi dar to hai sei na multiple argument student Ali age wa halai multiple ita batasu be multiple student Ali 22 मुझे मसरा आउटपुट पर देता हूँ सर राजेश माता का तो प्रैक्टिस के भाई नोट सुन जाना चाहिए इन सारा प्रोजेक्ट पे था ग्लोबल लोकल वेरिएबल भी माँ वाक्य हम खबर करी बा उस मुंगे ब्रीफ पर हुआ ग्लोबल वेरिएबल हाँ वेरिएबल दी चुम मुकम्मल स्क्रिप्ट था अवेलेबल भी ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल थ्रू द स्क्रिप्ट तो उस कोर्स में मुकम्मल स्क्रिप्ट की जगह क्या एक्सेस के लगा माँ बोलता वो ये ग्लोबल वेरिएबल कोर्स इज इक्वल टू लिनक्स नो शो कोर्स में आहिस दाई एक कोर्स ए से उस दी बांध कार को लोकल वेरिएबल मैसेज हेलो दी बांध मुंग मार्किंग कार कराई था फ्रला मुंग बाराशो द फंक्शन कॉलिंग पर डिजाइन खाता सी
دلته براش موږ به یو ول فنکشن واخلو یو ویریبل ولونه واخلم زبر تعالی کوم چې شو course is equal to چې شای دلته ملګرو تاسو موبایل چې سپیس بنا چوي به را درکوي دوی چې لینکس چې شای لینکس دې کې ما چې واچو لینکس یو فنکشن دا څنګه چې ماته په داغه ویریبل شو کوي شو جست نو تاسو راشي ولیکئ چې شو دیش تاسو هڅه نو ورکولای شئ سی کورس تاسو ډبل پرانتیسز راغلی دلته راشئ دا د فنکشن سټرکچر یوازې ځان پوه کړئ نو دلته راشئ ایکو اوس دا هر سکرپټ کې د هر فنکشن کې تاسو کوي رن کوي دلته راشئ مثلا زه راغلم دا کورس نیم از دلته راشئ چې واخلئ ډالر ساين او تاسو ورته کورس واخلئ صحیح دی نه بل چې نو دا فنکشن چې کله تاسو کله کوي د دې وظیفه دا غواړي چې موږ سره بچی کوي دا فنکشن به موږ سره دا کورس نیم هاي که راشه اندر تک کال کم چې شو dash course او چې وکړو دا save and run ګورئ ملګرو the course name is what why the course همې غلط لیکلی دی ځکه موږ سره شو کوي نه course سره مې لیکلی دی course موږ لیکلی نو دلته به راشو دلته به زه سیف کړم نو ګوره ملګرو د کورس نیم از لینکس پس لاکه تاسو به کوئ چې لاک ښه شي دلته به سره لاک پس لاکه رابلی شي صحیح ده ښه ګورئ ملګرو دا موږ سره چې دی ګلوبل ویریبل ده اوس که زه یو بل فنکشن جوړ کړم صحیح ده ګورئ ملګرو زه به ته کوم چې مثال ټیسټ صحیح ټیسټ فنکشن ما جوړ کړلو او دلته راغله مکمل سکرپټ کې هر فنکشن کولی شي یا ایکو او دلته چې وکئ ولیکئ چې this global variable is accessed by another function see that then موږ سره بل فنکشن لا تاسو ډالر سره واچوئ چې او کورس see دا تاسو سره شي دا رن کې سیده چې ټیسټ رن کوي ما سره ټیسټ په نوم یو بل فنکشن هم شته دی چې دغه تاسو ویل کېږي فنکشن اوور رایډینګ ویل کېږي په پروګرامینګ کې په دې موږ راځو ټیسټ ما رن کړ او دا به ورته چې ټیسټ 2 that's okay ټیسټ 2 سیف کام دلته ګورئ the global variable is accessed by another function linux the course name is linux see موږ سره دواړه فنکشن څنګه شولې رن شولې ولې موږ سره ګورئ ملګرو موږ اول د فنکشن راکړه ځکه موږ دا رن کړل دلته راشئ تاسو اول چې وکئ اول د بل فنکشن رن کړئ مثال دا صحیح ان وروسته به موږ سره دلته چې ټیسټ 2 ماته رن کړئ تاسو به اوس ګنګ نشئ چې موږ سره څه ډول حساب شو اوس رن کړم ګورئ ملګرو د کورس نیم از لینکس چې موږ غلطه پاس کړ دا اوس هر فنکشن ته مو دوړو فنکشن کې څنګه کړلو اکسس کړلو اوس که تاسو لوکل ویریبل ولرئ لوکل ویریبل یوازې همغه فنکشن ته اویلیبل وي مثلا زه دلته راغلم موږ سره دا ګلوبل ویریبل ده دلته راغلم او دلته به تاسو چې وکئ تاسو یو ویریبل واخیستلو دلته تاسو لوکل کیورډ هم استفاده کولی شئ او دا اعظم مثال ما ولیکلو چې مثال لوکل صحیح ده یو ویریبل واخلو مثال نیم سی نیم از اکول ټو ها اوس یوازې چې دا به پاس واخلم د صحه کې زه به ورته لیکم نیم از اکول ټو مثال افشار سی دا افشار دغه موږ واخیستلو دلته ایکو زه پرنټ کوم لاست نیم به واخلو د نیم از دلته ډالر ساين تاسو چې واخلئ نیم راځي کې نیم ویریبل اوس به راشو په دې کې به هم اکسس کو چکسس کې وای شو کنه دلته راشئ ایکو تاسو ولیکئ the name is accessed by another function صحیح ده دلته به ډالر ساين واچو خالي موږ یو مثال پر کوو نیم شوبا اوس به وګورو چې ماته دواړه فنکشن اکسس کوي شي راشئ رن کړئ the name is Afshar the name is accessed by another function oh
وبخیمل ګرو موږ دلته باید لوکل کیورډ استفاده کوو لوکل کیورډ چې استفاده نه کوي موږ سره سټیل کې چې دا ګلوبل ده دلته برا شای لوکل په ور سره واچي موږ سره دا لوکل کیورډ ده اوس په موږ سره دویم فنکشن نشي اکسس کیواله سي دلته راشي د کورس نیم از لینکس هي the name is Afshar موږ سره دا موږ سره فاست غچې دا فنکشن دا نه دلته راشي د ګلوبل ویریبل از اکسس بنادر دا موږ سره ګلوبل د موږ سره لوکل ویریبل اکسس شو نه دا موږ سره رانه کړل ځکه چې موږ سره هغه شي دا هغه موږ سره د تمه تل کې بل باریم نه کړو راشي زه وکړم خدای دواړو خلک تاسو به سره لوکل کیورډ ضروري استفاده کوئ سیدا د موږ سره چې لوکل شي سیدا غواړئ تاسو یو ویریبل لوکل کې تاسو لوکل سره لیکئ لوکل چې لوکل مولک هم سره لوکل ویریبل فنکشن هغه بیا نشي اکسس کولای تاسو سره ولیدل دا موږ سره لوکل ان ګلوبل ویریبل چې په دې باندې موږ مخکې خبرې کړې وې نو تاسو کتلای شئ لوکل او ګلوبل ویریبل بل موږ سره چې دی ملګرو using local variable inside the function using user input تاسو کولای څنګه کولای شئ user input function کې واخلئ آسان دی ویلکم یو فنکشن واخلئ echo enter your name read name تاسو کولای شئ سمپل دا کار وکړئ دا فنکشن څنګه کوم کارو دا غبا صحیح اوس راځو کامنٹ پتا کوم چې یوزر input using function دا براش تاسو چې وکای ویلکم په نوم زبو احمد ویلکم صحیح ویلکم په نوم یو فنکشن وایسلو دلته براشو دا غبا څنګه کو تاسو دلته یو میسج خالي سمپل پرنٹ کوي تاسو هم کولای شئ اکو کولای کوي چې انټر یور نیم سیدا دلته چې وکړئ راشه ریډ دا باندې هم خبرې کړې چې واخلای نیم ویریبل او دلته چې وکړئ تاسو بیرته هغه نیم پرنٹ کړئ اکو ولیکئ چې ویلکم چای welcome what dollar sign name welcome what और दराशा है तासो welcome दा काल कई राशा है और सरम कई enter your name वर्तली काम चीज ज़ैनुल्लाह welcome ज़ैनुल्लाह से तस के बाद user input हमें से पता क्या चीज़ प्रोजेक्ट की ब्याह कार भीतर सर का वो रियल एग्जांपल लगा था सदर कमाल करो तो गोरे मुझ से ये सिंपल में एग्जांपल में रहा है से क्रिएट यूजर ये फंक्शन में जो करे एक क्रिएटिंग यूजर मुझ से अभी इनपुट आ लिया ज़रूर तरीके से सोडो यूजर वन सही सो दो तब शो मतलब ये फंक्शन जोड़ कम जाओ गोरे मल करो मुझे पर यार प्रोजेक्ट की दासे कार तस को बताएं जो क्रिएट डैश यूजर सही ना दे फंक्शन कार तो चाहिए मुझे तो यूजर जुड़े चाहिए यूजर तराशाई द एको दलतवाली कई चे क्रिएटिंग यूजर सही अब तराशा डॉलर साइन वन मुसरा दा यव आर्गुमेंट है और एको दलतवाली कई चे सूडो ऑड यूजर दी बांधे हम खबर कर दी ऑड यूजर दा मुसरा यव यूजर जुड़े भी दलतराशाई ऐड यूजर सुचे द यूजर sudo odd user तसो बोरता पल वेरिएबल पास कैसे दल तराशय मिसालन जरा लम डॉलर वाई से देख दी मुसर जुड़ी अल तराश कला तासो दा कल कवाई दल तराशय मिसाल वदन च क्रिएट डैश यूजर दल बतासो दिसफनम यूजर जो जतन च अलिफनम यूजर जो दारन कवा मतलब बदे अलिफनम यूजर जुड़ी एंटर क्रिएटिंग यूजर नो तुस्ता सोडो मुंगाल तक करवाल ते तासो ने यूजर प्रिविलेज वाडिया जब यूजर रूट पासवर्ड खबर का अकाउंट ट्राई अगेन पासवर्ड नो गलत कर ध्यान रखे छ गलत कर लो
نه پوهېږم ما ګوتو کې ستونزه ده که څه وارې پاسورډ مونږ ورته غلط ورکوو creating user علي زه ورته لیکم چې پاسورډ ولې خو ګورې ملګرو زه ورچوال کې اخته یم د خپل ورچوال ماشین پاسورډ مې یاد بدلې دی زه د ریال پاسورډ ورکوم صحیح ده مونږ سره یو یوزر به څنګه شوی یا علي په نوم یې جوړ شوی که زه سوډو su علي ته لاړ شم نو ګورې ملګرو زه علي یوزر ته راواوښتلم صحیح ده او که زه ولیکم چې هو ام آی نو زه ماته وایي چې علي که زه su exit شم د دې یوزر څخه exit زه به نو دې فنکشن مونږ ته چې یا ریل اگزامپل چې ماته درکړم تاسو کولی شئ په دا ډول سره فنکشن موږ چې پروجیکټ بیا ډېر کار پې تر سره کوو تاسو کریټ یوزر تاسو بل یوزر ورکړئ احمد نو تاسو خالي چې کل کوئ هلته ورته ارګیومنټ پاس کوئ تاسو به this was the end of this lecture I mean function نو انشاءالله روان لیکچر کې به ملګرو موږ تاسو په یو نوی ټاپک باندې خبرې کوو ملګرو هله د لیکچر مو واښوي دعاګانو کې میا صدای چینل سبسکرپشن مه هېروئ انشاءالله لیکچر کې ملاقات کیږي